وایي چې یوه ورځ په لندن چې یو موټر ته وختم. موټر چلونکي ته مې کرایه ورکړه. موټر چلونکي چې کله بقایا پیسې راکړي نو 100 روپۍ پکې اضافي وي. وایي په دې وخت کې بس نفس را سره مقابله شروع کړه چې دا پیسې باید بیرته واپس ورکم او کنه. خو په خپل نفس مې قابو وکړو. همدې وخت کې مې موټر چلونکي ته 100 روپۍ بیرته واپس ورکړي چې دا 100 روپۍ خو دې اضافي راکړي دي. کله چې د موټر څخه کښته شوم او یو څو قدمه راغلم نو موټر چلونکي خپل سر د شیشې څخه راوایستو او راته ویل چې له تا څخه ډېره مننه کوم. ما ورته وویل څه خبره نه ده چې مننه وکړي. خو هغه راته وویل چې د څو ورځو نه مې زړه غوښتلو چې ستاسو جومات ته درسم او تاسو اسلام قبول کړم. خو نه، کله به زړه غلط ګمان راکوو چې اول د مسلمانانو مذهب خو وګوره. نو ځکه لږ شکمن وم. نن چې کله ته موټر ته راوختې نو مې غوښتل چې ستا مسلماني وګورم. ځکه تا ته مې 100 روپۍ زیاتي درکړي. هغه ځکه چې تر څو راته ستاسو دین معلوم نه وي تر هغې د مسلمانۍ اعلان نه کوم. ما ویل که یې بقایا پیسې واپس راکړي نو مسلمان به سم او که یې رانکړي نو نه مسلمانېږم. نن مې وکتل چې واقعي اسلام یو رښتینی او د مینې مذهب ده. وایي چې هغه موټر چلونکي خو لاړو خو خپل ضمیر مې راباندې لعنتونه ویل چې اوس به مې ټول اسلام په 100 روپۍ خرڅ کړی وه. دا معلومات تاسو ته د وجاهت پښتون له اړه درلاسه شوي دي. تاسو مننه کوو چې زموږ ته مو وخت راکړو.